بسم الله الرحمن الرحیم. ښه هغه تاسو چې ویل چې بای ډیفالټ که نه په کلندر کې ووایم درته خیر یې یاد دی چې کله کلندر ته راغلی صحیح ده که دلته لکه سکول ډسټرکټ 5 دی د کوم کلندر دی صحیح ده دا د بای ډیفالټ پرېښی وي یا د بل کوم یو بای ډیفالټ زه به دغه پرېږدم سمه ده. اوس وګوره بای ډیفالټ مې دا پرېښی ده BACC کلندر سمه ده. اوس که زه دلته کومه اکټیویټي اټکوم د دې لپاره دا نه اټکېږي. دلته ګوره زه اټکوم سوپر سټرکچر کې اډ مې که دا اکټیویټي دلته ورته وګوره دې لپاره کوم اډ څه نه KCC ده. KCC مخکې اکټیویټي چې دی مخکې نه اکټیویټي دلته په پراجکټ مینو کې وګوره پراجکټ مینو ته راسه دلته بای ډیفالټ زه تاسو اوس پوه کوم صحیح ده. ښه خبره مې د کلندر لپاره درته کوله چې کوم یو هغه سوی ده سوی زه دلته یو کلندر راخلم بای ډیفالټ ګلوبل راخلم صحیح ده دا راخلم دا مثلا خپله پروژه مو څه دا خو مې بله یوه کلیک کړې وه څه دا دی صحیح ده. اوس وګوره هلته مو چې اډ که KCC راغی که نه بای ډیفالټ د دغې پروژې لپاره KCC دا بای ډیفالټ خبره نه ده دغه موږ ورته هغه کړی ده. اوس زه د بای ډیفالټ خبره درته کوم چې KCC اوس راځي دا بیرته خلاصم کې توپیر باندې باید وپوهېږي. زه دلته بل اکټیویټي اډ کوم ګوره بیا هم KCC د دې لپاره ټاکل کېږي بیرته لاړ څه پراجکټ مینو ته دلته دا ورته بدل کړه صحیح دا راواخله یا دا بیخي بل به راواخله همدغه په یاد کې وساتئ ښه دا بیرته هلته اوس وګوره اوس کوم راځي دا ولې بای ډیفالټ موږ سره دا نه دی موږ سره دا دی دا څه وخت کې کار کوي کله چې یوه نوې پروژه جوړوئ د هغې لپاره به دا راځي در سره. اوس وګوره زه یو نوې پروژه جوړوم سمه ده پراجکټ کوم ځای کې جوړوم دغه بي شی دی چې بلډینګ دلته اوس راځم نیو پراجکټ اډ ورته وایم صحیح ده. اوس وګوره د دې پروژې لپاره سلیکټ EPS دا شی ورته EPS ورته سلیکټ کړه د پروژې ID ورته ورکوئ تاسو خپله خوښه باندې هر څه هغه د کنټرکټ نمبر یې ورکوئ ښه دلته ورته د پروژې نوم ورته ورکړه سمه ده. زه دلته ورته د پروژې نوم ورته ورکوم مثلا سکول پراجکټ ورته وایم صحیح ده. اوس دلته وګوره نیکسټ او داسې نور ورسره بلد چې پروژه څنګه هغه کېږي خو دلته وګوره کلندر لپاره هماغه کلندر یې اخیستی را سره که یې نه ده اخیستی دلته ورته وګوره اوس پوه شو دې خبره ده موږ چې کوم بای ډیفالټ پرېښی و هلته هغه BACC کلندر و که نه و ته هر یو نوې پروژه نه د دې لپاره دغه و صحیح ده. اوس دلته ورته وګوره بیا راسه بای ډیفالټ خبره دلته ده ګوره دا BACC بای ډیفالټ چې پرېږدي تا را نوې پروژه چې جوړوي بیا د هغه لپاره به دغه کلندر کار صحیح ده. او که هلته بیا د پروژې لپاره دلته ډیفالټ کې راوړي چې کومه پروژه تا خلاصه کړې بیا به په هغه پروژه کې له دې نه ګټه اخیستل کېږي ګوره به ډیفالټ دې راخیستې دلته دې چې دا بیا کوم ورته خوښ کړی بیا همدغه نه راخلي در سره صحیح ده چې کله تا بدل کړه ورته هیله ده چې پوه سوي اوسئ. بله خبره دلته که پراجکټ کې کوم کلندر ته ولرې دا کولی سي ته ګلوبل ته واړئ دغه ځای ته یې چینج کړي. اوس وګوره یو پراجکټ کې جوړ کړه دلته ورته یو اډ کړه یو دانه به راواخلو زه دې کلندر ته نوم ورته ورکوم صحیح ده صحیح ده نوم دې م لاړه H کلندر ورته وایم سمه ده سمه ده. اوس دا چې پروژه کې در سره کلندر ده ته کولی سې دا ګلوبل ته چینج کړې څنګه دلته ورته وایې ټو ګلوبل دلته راسه ټو ګلوبل ورته وایې یس لاړ سه ګلوبل کې H کلندر وګوره در سره راغلی ده که نه ده
پاینډ ورته وایه ایچ به ورکړو چې چیرې ده ودرېږه بل پاینډ نیکس دا دی ایچ کلنډر اوس ګلوبل هره پروژه کې ترې ګټه اخیستله بس د دې کې خو نور څه شی پاتې نشته یوزډ بای او مودیفای او دا شیان مو درته ویلي دي رابسې خپلې پروژې ته ابتلت سوداله خلاصه که پروژه ده نن راځو نوی درس وایو سمه ده دا اکټیویټیانې زه بېرته له منځه وړم دلته شفټ ونیسئ دلته کلیک وکړئ ټول در سره سلیکټ کېږي رایټ کلیک وکړئ ډیلیټ ورته ووایئ ټول اکټیویټیان به له منځه لاړ شي سمه ده راځو نوې خبره کوو څه شی وایي ریسورس وایي کله چې تاسو سکیجولینګ وکړه د هغه لپاره لکه د هر اکټیویټي د هرې کړنې لپاره خلکو ته هم اړتیا ده که نه چې سرته یې ورسوي څنګه کولی سئ تاسې ریسورس اډ کړئ مخکې له دې نه چې تاسې ریسورس اډ کړئ یا ریسورس ځان لپاره جوړ کړئ کرنسي باید وپېژنئ یعنې تاسو چې هغه ریسورس دی تاسو سره هغوی ته افغانۍ ورکړئ یا نور کوم کلدارې ورته ورکړئ یو بله کومه کرنسي ته ورته ورکړئ وپوهېدئ دې خبره باندې راځو اډمین مینو ته به راسئ کرنسیز ته به راسئ کرنسیز مطلب واحد پولي واحد پولي یوه نښه چې ورته وایي صحیح ده پیسو یوه ورته وایي ښه دلته اوس څه شی ده یونایټډ سټیټ ډالر مخکې له مخکې نه دلته ټاکل سوی ده یعنې د دې له مخې زه اوس درته وایم چې دې کې څه خبرې دي زه کرنسي اډ کوم اوس خپله د دې ډالر له مخې ګوره لکه یو ډالر دلته دی دغه څه شی دی ارجنټیني څه شی دی پیسو دی دا بل هغه دی استرالیا ډالر دی داسې نور شیان یعنې د یو ډالر دومره هغه کېږي صحیح ده دا پیسو کېږي ارجنټیني پیسو دی څه شی دی دا بل چې دی بیا دغه استرالیایي ډالر بیا یو اشاریه دومره کېږي داسې اوس راځو افغانۍ ته افغانۍ څنګه اډ کوو ښایي افغانۍ اډ سوي مې مخکې دا دی اډ سوي زه یې بېرته له منځه وړمه سمه ده ډیلیټ یې کړه ښه افغانۍ له منځه لاړې بېرته ورته اډ کوم ته به راسې څنګه اډ به ورته ووایې اډ دې چې ورته وویلې دغه د کرنسي آی ډي ده آی ډي به ورته ورکړې افغانۍ اے اف ان دی صحیح ده که نه دلته به یې ورته څه شی کرنسي نیم به ورته ورکړې هغه د افغانیو نوم ورته ورکړه څنګه افغان داسې دی که نه دلته سمبول ورته ورکړه سمبول څه شی ده اے اف ان دی که نه زه د افغانستان لپاره راځي څه خبرې نه بل ایکسچینج ریټ ورته ورکوي ایکسچینج ریټ کې څه خبره ده ایکسچینج ریټ هلته ډالر ټاکل سوی دی که نه دی دلته وګوره ډالر یو ډالر څو افغانۍ کېږي یعنې څو باندې اوړي خلاص 50 څو دی یو دی څو دی داسې به ونیسو صحیح ده 50 اشاریه ایکسچینج ریټ یې موږ څه 50 اشاریه یا دلته هم ته کولی سې ګوره بل به راسو دلته جنرال لپاره دلته هم کولی سې ته د یو کرنسي آی ډي دلته ورته یا دغه کومه ایډیټ کې یا دې چې اډ کړه دلته ورته ولیکې صحیح ده کرنسي نیم ورته ورکړه کرنسي سمبول ورته ورکړه او ایکسچینج ریټ ورته دې باندې وپوهېدئ ریفرنس ته راځو دې کې څه شی دی ډیسیمل سمبول دغه اشارې چې درته لیکي صحیح ده دا ټکی درته کېږدي که نه ویرګل درته کېږدي هغه یې تا خپله خوښه هر څنګه چې ده بیا درته وایي ډایټ ګروپینګ سمبول دغه اشارې نه اخوا نه اشارې خبره نه درې برخې چې درته کوي طبقې هغه څنګه ټکی وي که داسې دغه ویرګل واوسي تاسو ورته د کامه دې راته ګرځي بیا نمبر اف ډیسیمل پلیسز د اشارې نه اخوا ته څو برخې درته وښیي 2 وښیي 3 وښیي هر څو چې ته ورته وایي صحیح ده صفر ورته وایي هېڅ ونه ښیي 2 پرېږدئ سمه ده صحیح ده دې کې نورې څه خبرې نشته پازیټیو کرنسي پرمټ او نیګیټیو کرنسي پرمټ دا همداسې پرېږدئ په هغه باندې زه نه پوهېږم مطلب باندې صحیح ده دا ټول به نظر ډالر ته کېږي د افغانۍ چینج یا لکه د ډالر انتخاب سوی هر شی چې ته انتخابوې د هغه له مخې به یې تغییر کړي اوس دلته د ډالر دی دلته انتخاب دی که نه څه مخکې نه انتخاب مخکې دا دی نه اوس ته چې انتخاب خاص دلته مخکې له مخکې نه ټاکل سوی ده صحیح ده ته بیا چې بل یو کوم هغه کوې دغه دا ډیلیټ ته ودرې دا به بېرته بل یو به ډېر په سختۍ باندې کوي ته ودرېږې اوس وګوره دا ډالر چې دی اوس هغه سوی ده بای ډیفالټ
داسې ډېر وسوه کې هم نه بدلېږي که نه که ته بل هم راواخلې دلته صحیح ده خو داسې کولی سې دا ډالر دی ته ودرې وګوره دا ډالر دی زه دا افغانۍ کوم صحیح ده داسې افغانۍ ورته وایي ایسې مه بدله دلته ورته افغان دلته بشپړ نوم ورته ورکړه د افغانۍ هېڅ خبره نه ده ښه دلته ورته سمبول ښه ولې افغانۍ وانخیسته مخکې یو بل د افغانۍ په نوم شته دلته ګوره یو ورسره ولیکه یو جوړ سوی دی ځکه یو یې ورسره ولیکه هغه ختم کړه ته راځه اول هغه ختم چې اندېښنه دې لري صحیح ده اوس راسه اوس راسه ډالر څه شو افغانۍ دلته ورته افغانۍ صحیح ده اوس اکسچینج ریټ ته هم دا یو پرېږده اوس ټول به د دې له مخه بیا ته مجبور یې چې ته ایډیټ وکړې لکه یو افغانۍ څو ډالر کېږي ډالر به ته بیا ورته ایډیټ کوې یو افغانۍ دلته څو راځي 1/50.1 هر څو چې راغی بیا 0.2 دومره به یعنې استاد جناب صاحب د دې مطلب داسې ده که چیرې موږ د اسټرالین مثال ډالر انتخاب کړو که نه بیا موږ باید پوه شو چې یو اسټرالین ډالر څومره افغانۍ کېږي اکسچینج لپاره اوس وګوره تاسو زه مخکې ډالر و صحیح ده ډالر و یعنې یو ډالر څومره کېده موږ سره یو ډالر موږ سره کېده 50.1 ګډي ورته ولیکو صحیح ده 50 تاسې ومنئ چې دا لیکنه بیخي سمه ده صحیح ده خو ډېر ستونزمنه ده د دې لیکل په دې هغه باندې 50 افغانۍ و سمه ده اکسچینج ریټ کې موږ چې یو ډالر ټاکلی و د ځان لپاره نو هلته مو اکسچینج ریټ کې مو څه ورکول 50.1 مو ورکول که نه 50.1 اوس چې موږ افغانۍ ورته وټاکله ګوره افغانۍ ده اوس باید څو ورته موږ ورکو 1/50 یعنې یو ډالر به مساوي سي موږ سره یو ډالر دا اوس یو څو به یې وویشئ 50 دا ته وویشه څو راځي یا اکسل ته لاړ شه 50.1 یا دا به 1/50 0.50 تقسیم 50 تقسیم 50.1 خاص هر څو راغی دغه 19 دسي اوس ته اکسچینج ریټ کې څو ورته ورکړې همدا 0.019 به ورته باید دا ټول اکسچینج کوو استاد دا به ټول بیا اکسچینج کوي اوس مخکې له مخکې نه همدغه ډالرو باندې څه وایي زه هماغه ډالر باندې وکړم صحیح ده زه دلته بیرته لیکم یونایټډ سټیټ ډالر او ساده که نه دا لکه تا پورته یو ډالر ورته انتخاب کړی او کته د اکسچینج وکړه که نه دا پروژه مثلا ټوله په افغانۍ باندې کار کوي که نه بیا مغه قیمت گذاری دی افغانۍ لوري درته کوي څنګه لکه اوس دلته دا تا خو کما اول د ډالر انتخاب کنه او کته دی بیا افغانۍ اکسچینج وکړي د دې دوه ترمنځ د رابطه په حساب ټینګ کړه کنه وروسته بیا ته دا پروژې ته سي افغانۍ ورپېژنې کنه په افغانۍ باندې کار کوي د دې ډالر بیا څه فائدہ دلته هغه خپل اړای کنه سافټویر زه اوس درته خپل د عملی مثال درته وایم ریسورس مونږ اټکاو یو ځل ورته زه ډالر ورته انتخابوم یونټ دغه پرایس پر یونټ ورته ورکوم ډالر صحیح ده ډالر پر هاور باندې ورکوم بیرته زه د کرنسی ورته بدلوم افغانۍ ته اړم خپل سافټویر درته اړای تا سافټویر کې د مخکې له مخکې د هغه ځای په ځای کړه لکه دا سیټینګ دی ورته وکړه نور سافټویر پوهیږي لکه اوس دلته موږ ډالر هغه کړی دواړه به وګورو هم به افغانۍ دواړه ګورو صحیح عملي ګورو اوس دلته یوه خبره ده دا سمبول څنګه راوړلی سي داسې دلته نه کېږي که نه داسې به وکړو دا به کاپي کړو ښه خبره ده ته وایې چې پاس ځي که نه دا ډالر اوس صحیح ده که نه دا هم ښه خبره ده څه ډالر بیا ښه یو ډالر نور افغانۍ بیا مجبور یو چې مونږ یې اډ کړو سمه ده وروسته زه درته وایم بیا د هغه په اړه دلته زه دا ورته ایډیټ کوم عملي مثال درته وایم سمه ده څه خبره نه ده ښه افغانۍ ښه کرنسي سمبول AFN ورته ورکوم
اکسچنج ریټ به ورکړو 50.1 هر څه چې دی موږ 50.1 ولیکو سمه ده. نور دلته څه خبرې دي پاینډ دی پاینډ نیکس دی پرنټ پریویو د دې سره بلد دي نور څه خبره نشته سمه ده. تر دې ځای د دې په اړه زه باوري سم نه پوهېږم چې دا څه خبره ده خو زه فکر کوم نیګیټیو کرنسي فارمټ او پازیټیو داسې ده لکه اوس ډالر دی دا داسې وایم زه فکر کوم ښایي سم وي یا سم نه وي لکه ډالر دی چې افغانیو ته اړه افغانۍ ډېرې دي که نه صحیح ده اوس کېدای شي دا دې ته یا پازیټیو فارمټ وایي دلته چې دلته اوس وګوره ډالر دی افغانیو ته وړي ډېرې دي بیرته چې دغه ډالر افغاني ډالر ته اړه بیرته کمیږي نیګیټیو فارمټ ښایي داسې ښایي د دې مطلب داسې وي هر څنګه چې وي به سافټویر ځای په ځای کړی دی کې ګوتې مه وایي سمه ده نور سافټویر پوهېږي خو هېڅ ستونزه نه راولاړېږي غلطي نه راځي خلاص وګوره خپله باندې ښه دې باندې وپوهېدې اوس راځو ریسورس لپاره ریسورس په اړه کو سمه ده د ریسورس لپاره موږ څه شی کوو اول باید موږ ریسورس جوړ کړو بیا د کرنسي په اړه به وروسته وغږېږو چې څنګه کرنسي راځي راځو ریسورس ته ریسورس څه شی ده تا چې کله اکټیویټیانې اډ کړلې د اکټیویټیانو د سرته رسوي لپاره باید خلکو ته اړتیا ولري ریسورس ته اړتیا ولري چې هغه سرته ورسوي په دې سافټویر کې په 3 ډوله ده یو لیبر دی بل مشینري دی او بل میټیریل دی صحیح ده مشینري یا اکویپمنټ چې ورته وایي لیبر در سره انجینر دی نور کارګران دي در سره کارپینټر دی میسن دی هر شی چې راځي دا ټول لیبر کې در سره راځي پیسې هم ګوره ریسورس دی خو دلته سافټویر کې 3 ډوله ده ښه چې ته سافټویر ته ورپېژنې هغه بیا نورې خبرې دي پروجیکټ منیجمنټ هغه پرېږده سمه ده ریسورسز دلته به راسي د دې لپاره چې ته یوې پروژې لپاره هرې پروژې لپاره چې ته سکیجول جوړوې ریسورس لوډ جوړوې ریسورسونه ډېر منظم جوړوي لکه دلته اوس وګوره مخکې له مخکې ما یو سکیجول جوړ کړی د یو شرکت لپاره زاګروپ لیمیټډ نومیږي زاګروپ ریسورسز نوم مې ورکړی یو ریسورس مې اډ کړی ګوره آفیس فون هر شی ایمیل ادرس هر شی مې ورته ورکړی بیا دې کې چې څومره ریسورسونه راځي هغه ټولې مې د دې برخې ګرځولې دلته وګوره ډېرې ښې منظمې دي دلته اوس وګوره لکه میکانیکل څوک دی دلته مې ورسره دې ته هغه کړی دلته راټولوه دا یو بل شرکت د کابل بزنس ګروپ د دې لپاره جوړ شوی دی دا ګروپ دا دی ګوره د میکانیکل الکتریشن بیا په الکتریکل دلته څومره خلک دي دې سره بیا د دې برخه لکه څوک انجینر دی نور سکل لیبر لري هغه سره کوالټي اشورنس دی بیا دلته پینټر څوک رنګمال دی رنګمال سره څوک کارګران دي ګوره سکل لیبر هغه دې سره بیا میټل ورکر څوک چې پلیسکاران دي صحیح ده د هغه سره څو سکل لیبران دي دې سره راغلی دی بیا مشینري چې ده مشینري اوس چې ده ویبریټر دی نور بیا ساکټ مشین دی کمپکټر دی اکسکیویټر هر شی چې دی دلته ټول راغلی میکسر دی دا میکسر ناسم لیکل شوی دی کانکریټ پمپ دی او بل هغه دی ټرک دی او ترانسپورټیشن کار ده ترانسپورټیشن کار هر شی چې دا ټرک هم بس ورته نوم جوړ کړ بل پریکیورمنټ ریسورسز دي څوک چې هغه کوي سامان اخلي لکه منشي ډرایور او نور او همداشان اډمین دی او بل داسې دا بل هم ډرایور او دا شیان راوړي دي هغه ته خو خبر څنګه چې ته ترتیب بل سکل لیبر دی دا شیان اوس به زه درته اټ کم خادم یوازې یوه بیلګه درته ویل لکه پروجیکټ منیجر دی دلته دی کې کوک دی سایټ انجینر دی دلته ګوره ټول هر شی دی صحیح ده دا شمېرې هم شته د ځینو سره چې کومو ته اړتیا ده شمېرې او ایمیل ادرس برېښلیک پتې هر شی شته سمه ده اوس راځو زه یو ریسورس اډ کوم منظم کار درته وکړم که ګډوډ دا ریسورس به له منځه یوسو صحیح ده هسې چټې ده ما غوښتل له منځه یوسم ډیلیټ سلیکټ ښه دا ډیلیټ ورته وکړه اوکې کړه ښه دا له منځه لاړ ښه راځو هغه ته نوی ریسورس جوړو صحیح ده دا بیخي راټول راسه یو ریسورس اډ کړه دې ځینه کولی شي ته ریسورس اډ کړې سمه ده اول
که جنرال ته راسي جنرال کې وروسته به خبره کوو زه راځم اډ کوم یو ریسورس دا ریسورس چې ما اډ که کابل بزنس ګروپ ریسورس دی کې راغی خو زه غواړم دا بیا بیخي ځان ته کړم سمه ته راته وایه د څه شرکت دی BCC BACC صحیح ده دلته بشپړ نوم ورته ورکړه ریسورس نیم زه دلته ورته یم چې باختر باختر افغان دلته زه به خاص ریسورسز ورته وایم سمه ده تر دې ځای وکړه نیکسټ که دا لیبر کې در سره ونیسه هېڅ خبره نه ده دا خو د دې لپاره چې موږ سره منظم واوسي د هغه لپاره هغه که دې ته پرایس پر یونیټ او دغه ډیفالټ یونیټ پر ټایم دا هېڅ مه ورته ورکوه نیکسټ که آفس فون شمېره راته ووایه څو دی 9 څو دی 928 بیا ته نوي ښه او بریکلیک پاته راته څو حزب الله الاله مثلا yahoo.com صحیح ده yahoo.com صحیح رولم دې ته نه ورکوه رول وروسته درته وایم څه خبره ده سمه ده او نیکسټ بس فینیش کوئ که کلندر به خپله په هغه کې ښه اوس دا چې دا په دغه کې راغلی دی د یوه برخه ده زه نه غواړم چې د دې یوه برخه اوسي دا بیخي زه ځان ته کوم صحیح دا به د سلیکټ کړی وي دلته به راسئ ښه دې ځای ته څنګ ته به راسئ ښي لاس ته ښه دا به کلیک کوئ دا د چې کلیک ګوره څنګ ته دلته یو بیخي ځان ته که ته غواړې دا د شی برخه وګرځئ که ته غواړې دا د یو شي برخه وګرځئ بیا بیرته دغه کلیک صحیح ده که غواړې پورته یوسئ دا کلیک که غواړې ډیلیټ کې ډیلیټ دی کټ دی دا موږ سره اډ دی او دا پیسټ دی فکر کوم او دا لاندې کاپي دی نه دا کاپي دی دا پیسټ دی وبګورو چې شی دی دا کاپي دی دا لاندې پیسټ دی سمه ده ښه راځو اوس دې کې زه ریسورس جوړوم اډ کوم رایټ کلیک وکړئ اډ ورته ووایي یا خپله همدې دلته راسئ دلته ورته اډ کړئ سمه ده ښه اډ زه غواړم لومړی چې شی دی پروجیکټ منیجر اډ کړم د دې پروژې لپاره پروجیکټ منیجر څوک دی دلته ریسورس آی ډي دی دلته هم کولی سئ ایډیټ وکړئ پاسم زه دلته پی ایم ورته وایم صحیح ده پی ایم پروجیکټ منیجر ولې نه اخلي The will you enter for resource ID must be unique مخکې له مخکې نه یو اډ سوی ده ځکه یې نه اخلي صحیح ده د بلې سره ورته ده یونیک دی لکه مخکې چې پی ایم لیکلی یم دغسې ده که دلته اوکې کې یو خپله ورسره لیکي زه داسې ورته خیر دی پروجیکټ منیجر خپله ځان نه ورته یو نوم ورته ورکوم هر ورسره لیکم یار نه لیکم زه ایسته که صفر یو لیکم ورسره د دې پروجیکټ منیجر ته به ته نوم ورته ورکړي پروجیکټ منیجر در سره څوک دی نوم ورته ورکړه نوم څه دی نصیر احمد صحیح ده پروجیکټ منیجر موږ سره څومره نصیر احمد په ځینو کمپنیو کې خپله هر هغه چې ده کارګر چې ده هغه ځان ته آی ډي لري کولی سي ورته یو آی ډي ورته ورکړي د ده آی ډي ده موږ سره ده شپږ نوي دا خو د پروجیکټ منیجر ده دا که نه د آی ډي او پروجیکټ منیجر ټایټل هم ته ورته ورکولی سي د ده یو نور بل نوم باندې پېژنې یا دغسې خپله دغه ټایټل خپله سرلیک ته وایي ته ورته ورکولی سي دلته لکه دی نصیر احمد څو پروجیکټ منیجر دغه پروجیکټ منیجر به ورته ولیکم دا پروجیکټ صحیح ده پروجیکټ دی ټایټل دی منیجر هغه سړی خو نه پوهېږي چې پی ایم نه سم وپوهېږي صحیح ده بل ټایټل به ورته ورکړي پروجیکټ منیجر او را بس ایمیل ادرس دی ایمیل ادرس ورته نصیر احمد نصیر لاندې لیکم نصیر احمد یو دېرش
دوه شپېته اتیا په ډاټ کام 2 یاهو ځان نرس نصیر احمد نه کنټرول زد هم درته کنټرول وای کار نه کوي کنټرول زد هم بیخي بیخي ټول لیکي دا هیڅ خبره نه ده څوک چې اوري هغه د لیک وزغمي صحیح ده که نصیر احمد ID شپږ نوي ټایټل پروجیکټ منیجر دا ماوس کې څه خبره ده که څنګه ماوس نه پوهېږم ماوس خو صحیح دی زه چې کاروم مونږ ته خراب نصیر لیکم لنډ صحیح ده صحیح خبره یاهو ټاکای او ټلیفون شمیره به م یو ځان ولیکو صحیح ده بس هر څه چې دا تاسې ومنه چې ډېر اوږدم څه خیر صحیح هراسه بل کوډ ته راسه صحیح ده ریسورس کوډ وروسته درته وایم اوس به یې نه درته وایم سمه ده ریسورس کوډ کې هم ته کولی سې مخکې باید ته کوډ ورته جوړ کړې دلته زه به اساین ته راسم د ریسورس کوډ کې لکه شاید د ده دفتر چیرې دا نورې خبرې ورته لیکې دغلته ګوره ان سایډ دی په سایډ باندې د اپ سایډ دی د سایډ نه اخواته بس نو کلاسیفیکیشن ورته فول ټایم در سره کار کوي پارت ټایم در سره کار کوي کوالیفیکیشن د څومره زده کړې کړې یونیورسټۍ ویلې دا ښوونځی ویلې هر شی چې ده هماغه ته ورته وایي دا وروسته بیا وایي صحیح ده کوډ نه تېرېږو ډیټیل ته راځو ډیټیل لیبر ورته وټاکسته لیبر دی موږ سره پروجیکټ منیجر لیبر کې راځي صحیح ده ښه نان لیبر او میټیریل نان لیبر کې موږ سره څه شی راځي مشینري راځي میټیریل کې تاسو خپله پوهېږئ چې مواد در سره بل کرنسي دی بس کرنسي ډالر دی موږ سره هغه په اړه به وروسته تاسو داسې هم کولی شئ چې د یو ریسورس لپاره کلینډر وټاکئ لکه یو انجینر دی په اونۍ کې څو ورځې در سره راځي څو ورځې نه راځي خو بیا به دې ته پام وي چې هلته د اکټیویټي ټایپ چې ده هغه به ریسورس ډیپینډنټ کوئ اکټیویټي ټایپ چې اکټیویټي په څو ډوله ده ښه لیول فرق دی ډبلیو بی سمري دی ریسورس ډیپینډنټ دی سټارټ مایلسټون او فینش مایلسټون هلته خپله ډولونه شته بیا زه درته وایم چې کوم یو څه معنا لري څه لپاره ډیفالټ یونیټ پر ټایم باندې د 8 هاور پر ډے باندې لیکلي سمه ده راځو یونیټ اینډ پرایس ته راځو دلته مهمه خبره ده کله چې دلته راغلی افیکټیو ډیټ ته به وګورئ 2012 د جنوري لومړۍ نیټې نه دی مکزیمم یونیټ پر ټایم څو ساعته کار کوي 8 ساعته په یوه ورځ کې کار کوي پرایس پر یونیټ یې څو دی دلته اوس نه ده معلوم څومره پیسې دې ته ورکوي د میاشتې نه د یو ساعت $6 ډېر دی که نه تقریبا 1200 راځي میاشتې بس دی $6 پر هاور به ده ښه صحیح سو ها دغه افیکټیو ډیټ دا مهمه خبره ده دلته وګورئ که تاسو سره یو داسې څوک کار کوي یو داسې انجینر در سره واوسي چې لکه یوه میاشت چې لومړی راغی تا هغه ته وویل چې دا تا لومړۍ میاشت اوس دا کومه میاشت ده دا راته وویل چې دا به راواخلې د اګست میاشت اګست دی که نه 2012 اګست دی 2012 څوم دی د اګست لسم دا پروجیکټ منیجر لومړۍ ورځ ده چې موږ سره راغی او لسمه ورځ نه کار پیل که موږ ورته وایو چې تا 8 ساعته کار کوي $6 درکوو د یوې میاشتې لپاره دلته بیرته اډ یې که صحیح ده اډ چې کله دې اډ که دلته دا میاشت چې خلاصه سي د دې میاشتې په پای 10 نه خواته 10 نه که ده ښه کار وکړي 10 نه خواته موږ ورته څومره ورته ورکوو $6 پر هاور باندې بیا ځو بلې میاشتې ته ځو بلې میاشتې اګست نه راځو که دی موږ سره تر هغه پورې کار وکړي نومبر پورې کار وکړي د نومبر نه وروسته موږ ورته څومره ډالر ورته ورکوو $25 پر هاور باندې اوس نور بیا سافټویر پوهېږي نو د اګست لسم نه که تا هر اکټیویټي ته اډ کړې وي دغه تاریخ کې راځي ده ته به $6 پر هاور ورکوي که نه د اګست 11 نه خواته کېږي تر نومبر پورې کوم راځي هغه ته به 20 ورته ورکوي پر هاور باندې
او که نومبر نه وروسته راځي دته به 25 ورکوي سافټویر بیا خپله پوهېږي بیا به خپله هلته هم ګورو چې څه خبره ده ښه دې باندې وپوهېدئ دا یو بیا ګورو چې کار کوي که نه دلته ګوره که تاسو پام کړی دلته ډالر راغلی ښه پرایس پر یونټ موږ سره څه شی ده ډالر بیا چې څنګه ډالر افغانیو ته هغه کوو هغه بیا زه درته وایم چې څنګه کېږي هغه یو بل ځای کې بیا تاسو ورته وټاکه دې باندې وپوهېدئ راځو رول ته رول څه شی دی رول یو داسې شی دی ښه لکه اوس تا سره خو دی پروجیکټ منیجر دی که نه اوس سړی نه پوهېږي چې دی یا دغسې تا نوم ورته ورکړی دی لکه نصیر احمد نوم مې ورته ورکړی سړی نه پوهېږي چې دا څه کاره دی په یو پروژه کې نو ته مجبور یې چې یو رول ورته وټاکې یعنې دی هغه دی سرویر دی انجینر دی یا بل کوم سایټ انجینر دی کولی شي بیا رول ورته جوړ خو د رول اساین کې ورته صحیح ده مخکې له دې چې ته رول دې ته اساین کې ته باید رول جوړ کې ورته دلته یوازې اساین کوي ورته دلته ورته وګوره اوس رول نشته فلټر که آل رولز ورته وایي دلته اوس وګوره ډېر رولونه دلته جوړ شوي دي مثلا کرین دی د سکل لیبر دی اوس وګوره یو څوک دی نوم یې در سره شته لکه مخکې مو ویلې نصیر احمد دی صحیح ده خو ته نه پوهېږې سکل لیبر دی ان سکل لیبر دی یا څنګه دی ته بیا ته رول جوړی ورته هماغسې ورته ورکوې لکه دلته ویبریټر راشئ د دې لپاره هم رول جوړ شوي لکه کوالټي اشورنس ګوره یو څوک شته در سره صحیح ده نوم در سره لري کوالټي اشورنس هماغه ټایټل کې به هم تا ریسورس ته ورکړی خو ولې رول ورته جوړ کړه دا ښه خبره زه بیا یوه پروژه هم درته ښیم چې رول د څه لپاره ګټه رول بیا جوړوو بیا خپله وایي داسې هم کېدلی شي چې یو څوک دی لکه یو پروژه کې دوه روله ولري هم لکه یو سایټ انجینر واوسي هم سرویر واوسي هغه بیا تاسو پورې اړه لري رول زه ورته اوس نه اساین کوم سمه ده کولی شئ د یو ریسورس په اړه معلومات هم ولیکئ ریسورس نوټ د دې په اړه ورته ولیکئ لکه دلته کولی شئ هر شی ځای په ځای او د ده عکس هم که ولرئ دلته راسه عکس ته براوسي که ورته راوړه کوم ځای کې وي در سره تیر بسو عکس نه که یو دانه راوړه اوس په کوم ځای کې موږ پسې ګرځو که نه عکس خو به دلته هرومرو موږ سره وي ښه دوی نه به تیر سو عکسونه به څه کوه یو عکس به یا درته راوړمه سمه ده تیر بسو سره دی زه راوړم د وال پیپر نه به راوړم د چا عکس دی نه خیر دی سمه ده د مرغۍ راوړم پروجیکټ منیجر دلته بیا نور الاینمنټ په دې باندې پوهېږي بل لرننګ کې ما کار کړی دی هغه تاسو خپله وګورئ صحیح ده پروجیکټ منیجر ښه صحیح ده هماغه کولی شئ تاسو بېلابېل عکسونه دلته راوړئ مهمه نه ده صحیح ده کوم ایکسویټور ولرئ د هغه عکس ته اړتیا ولرئ چې دا کوم ماډل د څه عکس نه ښه پېژندل کېږي صحیح ده که نه یوازې پروجیکټ منیجر نه پروجیکټ منیجر عکس هم دلته ولرئ ښه ده بیا ځینو ځایونو کې چې ته ریپورټ جوړوئ ښایي ریپورټ کې دا درته راوړل شي ډېرې ګټې لري سمه ده ټایم شیټ باندې زه سم نه پوهېږم دا پرېږدو ځینې شیان به پرېږدو ځینې به وایو هغه ځینو خلکو خبره ده ایډوانس خبرې دي صحیح ده ایډوانس کې وایي ښه دې باندې وپوهېدئ یو بل ورته اډ کوم ښه یا دا پروجیکټ منیجر د دې کې زه نور ریسورسونه اډ کوم سمه ده زه دلته سایټ انجینر ورته یم سایټ انجینر ته مخکې هم ښایي اډ شوی ځکه 01 ورته ورکوم سمه ده سایټ انجینر دلته به ورته همغه ریسورس نیم به ورته ورکړو سایټ انجینر رول ورته نه ده ورکړی وروسته به بیا وګورو صحیح ده ښه ټلیفون نمبر دلته هم ورته لیکلی شي لاندې هم ورته لیکلی شي ښه زه دلته ټلیفون نمبر به ورته ولیکو چې دلته هم باید د هماغه نوم ورته نصیر احمد دلته بل نوم به ورته ورکړو حزب الله دی صحیح ده که نه حزب الله ښه دې نه به تېر سو نور ټلیفون شمېره او دا شیان او بل دا کوډ مې درته ویلی ډیټایل په اړه باندې لیبر دی نور
د دې په اړه باندې وپوهېدې صحیح ده رول مې درته ویلی خاص دا یونټ پر پرایز به ورته ورکړو حزب الله خو مخکې مو که هغه نصیر احمد و صحیح ده نصیر احمد ښه دې ته به ورته ورکړو لږ د کمه واخله صحیح یو بل ورته اټکو سایټ انجینر دلته به ورته وایم چې الکتریکل انجینر صحیح ده ټایټل مې مالته ورته ورنه الکتریکل انجینر ریسورس نیم به ورته ورکړو څوک احمد سمد به ورته خیر اجمل صافي دنده سمد صحیح شو خدام خلاص یو بل به ورته اټکو میکانیکل انجینر دا ټول مربوط د غرض پروجیکټ منیجر په حساب کنه دا خو ده ایس که ځان تکیږم خو د دې نه دا خو موږ د ترتیب لپاره وکړو د هغې کمپنۍ خپل ترتیب پورې شی ده شی پورې اړه لري زه دلته خاص یوازې داسې ولیکم میکانیکل انجینر دلته به یو نوم به ورته ورکړو یو نوم راته وایي مثلا زه دلته ورته وایم چې رفیع الله دی صحیح ده میکانیکل انجینر هم خلاص راځو بل کنسترکشن منیجر ته راځم کنسترکشن منیجر څوک دی حمید صحیح ده ښه دې ته به ورته ورکړو مثلا کنسترکشن منیجر ډېرې پیسې اخلي $10 پر هاور به ورته ورکړو بل شی میکانیکل انجینر و دې ته به ورته ورکړو 4 دې ته مو سمد خالي ته به ورته ورکړو 5 صحیح ده بس دې دومره که نه یوه بله خبره یو بل ریسورس به هم دې ته اټکو صحیح ده که دې ځای نه ته اټکئ بیا دغه پاڼه درته خلاصه دا هم هماغسې ده یوازې دلته بس لنډ ورته ریسورس آی ډي ورته ورکړه ریسورس آی ډي دې ته ورته ریسورس آی ډي به ورته ورکړو دا به څه شی سي موږ سره ښه زه ورته دا پلمبر دی موږ سره سمه ده پی آر نوم ورته ورکړو مثلا لیبر دی را سره او پیسې ورته ورکړو څومره دلته به $2 آفیس فون او نور شیان بس هماغه رول خبره ده ریسورس کلندر هم تاسو ورته ورکولی شئ صحیح ده بس نور شی نشته که هم تر اخره دا چې اوس سپینه شوی د اخر کې پوره شوی نه وي یعنې هغه کار کو ته وځه هو تر اخره رسولی شي اوس رول ته لرې رول ورته اساین کړئ رول ورته اساین کړئ صحیح ده مطلب چې سپینه کې دغسې وکړي او تر کومه ځای چې تا کار کړی انجینر صاحب موږ کله چې دې ځای نه اټکوو که نه دا د دې برخه راځي که نه او یوه خبره ده دا یوه پاڼه درته خلاصېږي دا داسې هم کولی شي دا اپشن له منځه یوسئ هغه خپل ځای ده بیا به وګورو صحیح ده هېڅ خبره نه ده د ځینې نور ریسورسونه اټکم درته بس ده بس مواد وروسته راځم هغه لپاره باید موږ یونټ جوړ صحیح ده څه خبره نه ده مواد بل شی پاتې شي ماشینري هغه به درته جوړ کړم خو یوازې دومره اوس وپوهېږئ چې دغه ریسورسونه اوس موږ اټ کړه او دې خبرې ته مو پام وي دغه 3 وخت چې صحیح ده ښه اوس راځو هغه لپاره راځو بېرته همغه اکټیویټیانو ته راځو اوس تا خو جوړ کړه ورته ریسورسونه دې جوړ کړه څنګه یې ورپېژنې هغه لپاره ایکسکیویشن دی صحیح ده ایکسکیویشن ښه ایکسکیویشن یوه خبره زه درته کوم ښه تا سره چې پروجیکټ منیجر دی یا در سره سایټ انجینر دی یا نور در سره کوم انجینران دی دا داسې نه ده چې هر اکټیویټي کې در سره اوس که 2 کارونه اوسي اوس زه دا کار دې سره موازي کوم صحیح ده بیک پیلینګ څه شی دی دلته ورته وګوره تر دې ځای پورې دا کار له دې سره موازي دی اوس ته که دې ته یې ماټ کې دې ته یې ماټ کې کوم ځای کې چې موازي راځي اوس ته 2 ځای پیسې دې ته ورکوي سافټویر نه پوهېږي بیا څنګه کولی شي چې ته پروجیکټ منیجر سایټ انجینر په دغه ټولو کارونو کې در سره کار وکړي دلته وګوره څنګه ته کولی شي ته ورته اټ کړې دې خبرې ته مو باید پام وي ښه اوس که زه دې ته اټ کړم ګورئ تاسو مخکې زه دې ته اټ کوم ریسورس اټ کوم دلته راسئ ریسورس ته دغه ځای اکټیویټي ډیټیل برخه دې بیک پیلینګ ته زه اټ کوم صحیح ده بیک پیلینګ پارس لیر اینډ کمپکشن چې راسئ اډ ریسورس دلته ورته ووایه چې
هماغه پی ایم چې تاسو ورکړی وو کېدای سي پروجیکټ منیجر د دې نه لیدنه وکړي همدغه صحیح ده نصیر احمد دا دې ورته بل سایټ انجینر خو باید واوسي صحیح ده که نه ایس ای ورک خپله پیدا کوي څه دا سایټ انجینر و حزب الله دا دوه اوس کار کوي همدغه اکټیویټي کې خو اوس وګوره که ته دې ته ماټ کوې ایکسکیویشن لپاره پی ایم دا یو ورډ کابل نه به ته هېڅ صحیح ده که نه په دې برخه کې چې دې سره موازي راځي ګوره یو دغه کېدای سي دغه د هغه نه پیل سي دې چهارشنبې نه پیل سي صحیح ده چهارشنبه پنجشنبه او دغه جمعه خاصې رخصت نو په دې ځای کې پروجیکټ منیجر دلته مو هماغه یونټ پرایس پر یونټ چې کوم پیسې ته ورته ورکولې که دغه کې څو دي دلته مو $6 پر هاور باندې ورکول کړل او په دې بل کې هم ګوره $6 پر هاور باندې دي هلته هم درنه اخلي پیسې او دلته هم درنه پیسې اخلي ګوره ګډوډي رامنځته کېږي که نه څنګه کولی سي دغه له منځه یوسي یو هغه بل لرنینګ کې ما کار کړی و هلته موږ خپله محاسبه کړې وه دوی نه مو ساعتونه ایستلي وو داسې هغه ډېر سړي سر خوږی هغه سم راځي نه چې ته هر اکټیویټي تاسې محاسبه وکړي خپله مینول بیا یې سافټویر ته اډ کړي نه یوه بله لاره وایي موږ دلته لیول دلته اکټیویټي ټایپ ته راسئ لیول اپ ایپرټ دا اکټیویټي لرو دا زه اوس درته وایم چې دی بیا څنګه تاسو ورته اډ کوئ خو مخکې له دې چې دغه ووایو مخکې خبرې مو چې وکړې لکه په یو ساعت کې مو څومره پیسې ورکولې څنګه یې اوس شمېري دلته اوس ورته وګورئ د ایکسکیوشن څو ورځې ده 10 ورځې ده سمه ده دا خو منئ چې 10 ورځې دی موږ سره ایکسکیوشن هره ورځ موږ څو ساعته کار کوو 8 ساعته کار کوو ګوره 10 ورځې دی صحیح ده 10 ضرب 8 څو ساعته به سي ګوره بجټډ یونټ موږ سره څو شمېرلي سافټویر 8 شمېرلي دي صحیح ده په یو ساعت کې څو روپۍ اخلي 6 ګوره دې ته د پام وي 8 ضرب 6 چې کې څو راځي 480 راځي ګوره دغه اکټیویټي په یغو تاریخونو کې نه درغله چې وروسته مونږ بیل نورې پیسې مو دته ورکول صحیح ده هماغه په $6 پر هاور مو ورکول په هماغه کې راغلی ده که یو بل اکټیویټي ته دا اډ کړو او په بل تاریخ کې چې راځي نومبر او بل کوم اګست بیا به ته وګورې چې هغه تفاوت کوي دا جولای اګست ګوره دلته دی وینئ اګست دغه ځای کې د دې ځینې ښایي پیلېږي د اګست څومره وه چې مونږ ورته پیسې مو بدلې کړې وې که مونږ هماغه ورکړو بیا به وګورو چې څنګه بدلېږي که نه وروسته به وګورو صحیح ده 480 یې سم شمېرلی که یې نه دی شمېرلی اکچوال یونټ اکچوال دیس پیریډ یونټ ریمینینګ یونټ ریمینینګ به درته ووایم اکچوال خو اوس موږ سره نشته ښه ریمینینګ څه شی ته وایي چې دوی هېڅ کار نه وي کړی ګوره دغه ریمینینګ 8 پاتې دي که نه 8 یونټه او 8 یونټه دلته خپله هېڅ د کار نه ده کړی اکچوال چې کله ته څو ورځې کار وکړي بیا به خپله هغه وخت کې وایي صحیح ده تر دې ځای وپوهېدئ دلته رایټ کلیک وکړئ کسټمایز یې کړئ دلته 4 شی ته راوړي ورته د دې ریسورس په اړه کاسټ راوړي ډیټ راوړي هغه یې تا خوښه ده ده خواته یې ورته راوړلی سي زه د کاسټ اکاونټ دا وروسته بیا درته وایم کاسټ اکاونټ صحیح ده ریمینینګ یونټ پر ټایم بجټ دا شی موږ دلته لرو سمه ده هر شی چې ته راوړې ورته ته راوړلی سې رول راوړې پرسنټیج کمپلیټ راوړې یونټ یې راوړې هغه یې تا خوښه ده زه دې نه تېرېږم یوازې دا ځای مې درته وښوده چې څه خبرې دي دلته اپلای او دې شیانو باندې پوهېږم او دا په بل لرنینګ صحیح تشخیص ښه سمه ده هماغه لرنینګ بیا وګورئ سمه ده تر دې ځای وپوهېدئ خبره تر دې ځای راورسېده زه یو بل هماغه مهمه خبره چې موږ سره کومه وه هماغه زه درته کوم غواړم چې دا اکټیویټي مې زه داسې راوړم دې سره چې موازي به یې کم صحیح ده دا هم ورسره دا داسې موازي کېدلی نه سي ښه چې رښتیا هم داسې وکړي خو زه د دې لپاره درته وایم چې هماغه خبرې باندې وپوهېږئ ځینې اکټیویټیانې ښایي موږ سره داسې واوسي که نه داسې نه کېږي چې یو انجینر پیسې دوه ځای وانخلي پاینې هماغه څنګه کولی سي انجینران او داسې نور یا
یوه بله خبره هم زه بیا وروسته درته کوم دا اوس بیګ پیلینګ پارس لیر اینډ کمپکشن او ایبډیټي دا داسې نسي کولی چې بیخي همدلته دې پیل کړی وي دا مو ورسره پیل کړي صحیح ده یوازې تاسې د پوهاوي لپاره زه دا کار کوم چې یو بل سره مې موازي کړي ښه دا ولې هلته لاړل مخکې یوازې مثال مې درته ویلی ښه دا چې و هغه دی دا که زه بیرته سکیجول کړم هلته ځي د دې ځای ته ځي زه ښه د دې خبرې ته مو پام شه ځکه د دې ریلیشنشپ چې و ګوره داسې چې راوړې دلته ریلیشنشپ وګوره دا فینش ټو سټارټ دی ځکه سکیجول دا باید موږ له منځه یوسو یا دا داسې یوسو د هغه له مخې یوسو دلته کلیک وکړو دلته ورته ورکړو منفي څو ورځې منفي 8 ورځې بیا هېڅ نه ده که سکیجول کویم که هغه کویم څه خبره نه ده خو زه هغه چې مونږ کوم مطلب و هغه اوسو هلته صحیح ده که نه وپوهېدئ زبله صاحب ښه نصیر احمد صاحب تر دې ځای وپوهېدئ دغه بیا ما ته یاد کړئ چې زه لیولی پرټ بیا درته وایم چې څنګه یاد کوو هغه نه مخکې د هغه خبره باید وکړو څه ایکسکیویشن او دا بل کې څو دا به هم لږ پنځه ورځې به یې هغه سره صحیح ده ښه دې $4 نور خو وپوهېدئ دې باندې دا څه 8 یونټه دي 8 ضرب 4 که دا 152 دومره به راځي دا بل به هم ښایي دغومره راسي اوس زه غواړم کرنسي افغانۍ ما جوړه کړې وه که نه زه افغانۍ ورته ټاکم چې آیا دا سم اړوي که نه ته دا ځان سره یاد کړې وساته ښه څومره افغانۍ ده تا ول دا 8 ضرب 4 که چې څو راځي ودرې اته دېرش دی که نه 8,000 په څو کې 4 زه دا به مې دربه څلورو کې 102 صحیح ده ګوره 8 ضرب 4 102 راځي دا یاد کې وساتئ صحیح ده 8 ضرب 4 102 د حزب الله لپاره صحیح ده اوس راځم زه کرنسي چې کله ورته ټاکئ تاسو به راځئ هغه ته ایډیټ مینو ته یوزر پریفرنس دا د لږ څه دلته به راسئ چیرې کرنسي ته وینئ دې کرنسي ته به راسئ کرنسي به کلیک کړئ دلته ګوره مخکې له مخکې ډالر دلته به کلیک وکړئ شی به راواخلئ افغانۍ به راواخلئ چې کله د افغانۍ راواخیستل شو کرنسي سمبول درته وښیي که نه او شو ډیسیمل ډایټ هغه اشارې نه چې راځي درته وښیم موږ ورته وایو چې وی خیرات افغانۍ ما انتخاب کړه اوس دلته وګوره ټولو افغانیو ته راته واړولې که نه اوس وګوره ګورو چې $6 و که نه موږ $6 پر هاور باندې ورته پیسې ورکولې که نه اوس وګوره $6 یې موږ 50.1 و که نه 50.1 اوس دا به ضرب کړو چې 50.1 301 راځي که نه راځي دلته اوس ورته وګوره چې څو ښه 300.6 هلته یې راونډ اپ کړی دلته یې راونډ اپ کړی که هلته یې راونډ اپ کړی 301 هغه څو 50 شر څو 50.1 خدا دې تقریبا اړولې دي موږ څه ورته ورکړی 50.1 $6 که نه 300 هماغه اشاره کې فرق ده هماغه اشاره کې خیر ده خبره دومره فرق خو نه کوي 0.څو دی 0.15 هلته ګوره راونډ اپ نه دی سوی صحیح ده که نه هلته ته دا راونډ اپ کړی دغه باندې هلته اشاریه ده
نه دا خلک صحیح ځواب ورکړي لکه شپږ بری 50 300 راغی او 0.1 ته شپږ ضربې 0.2 راوند اپ شوی نه صحیح ده دلته راوند اپ شوی ده د پروډکټ کې راوند اپ شوی ولې دا خپل سر باندې راوند اپ کړ هلته صحیح شمیرل شوی ویني شپږ ضربې 0.1 کوم هغه صحیح راځي ما درې دلته د ډېر بد کړي سافټویر خپل ما هیڅ راوند اپ ورته نه ده لیکلی ولې څنګه راوند اپ کوي دا ساده به اضافه صحیح ده ګوره دا ضربې دا صحیح دلته چې ولې راوند اپ کړی ښه زه چې هر شی کړی دلته ما راوند اپ ګوره پروډکټ کې مو هېڅ راوند اپ نه ده لیکلی ښایي دې سافټویر کې مخکې له مخکې هغه شوی خو ستونزه مال شوه 300.6 راځي هلته هم 300.6 دی صحیح ده 300.6 دا بېرته چې 38 کې ضرب کې همدغه به درکړي اوس ما هغه ستونزه لرې شوه اوس که چیرې تاسو کرنسي کې هماغه کرنسي لپاره دلته مو افغانۍ ایډیټ کړې وي دلته افغانۍ دا ایډیټ کړئ افغانیو ته او دلته یوه افغانۍ ولیکئ د ډالر په ځای بیا 0.01 هر څومره راته هماغه ولیکئ بیا به کټ مټ همدا کار کوي یعنی هغه اصل کرنسي به تا په سافټویر کې افغانۍ وي د نورې به بیا ایکسچینج ریټ بیا په نورو ته ورته ورکوه اوس دلته ډالر د هماغسې ورته کوه هېڅ بدلون نه راځي ښه اوس وپوهېدئ نور کومه ستونزه لرئ دی کې ستونزه ښه نشته یو هغه بل پاتې نه شو هغه دوه انجینره سپ افیکټ چې دا وایي پسته به خلی ولا پیپر هغه زه اوس درته وایم اوس وګوره کله کله داسې هم کېدلی شي لکه پراجکټ منیجر راځي یا کوالټي کنټرول انجینر راځي او کوالټي اشورنس راځي د ځینو اکټیویټیانو انسپیکشن کوي ته داسې نشي کولی دې ته یې ماټ کړې دې ته یې ماټ کړې دې ته یې ماټ کړې ته داسې وکړه یو اکټیویټي دلته اډ کړه په دغه ځای کې راځم زه یو اکټیویټي ګوره زه دلته درته اډ کوم سمه ده اکټیویټي مې اډ کړه دې اکټیویټي ته زه ورته وایم چې همدغه بیسل اکټیویټي چې ده دې ته وایم چې مثلا ورته وایم چې quality assurance او quality control inspection دی باندې وپوهېدئ quality assurance هغه خلک دی چې تاسو ته چا درته پروژه درکړې دی هغوی خلک هم راځي پروژه انسپیکشن کوي quality control خپله چې چا پروژه نیولې کانټراکټر چې څوک دی پرایم کانټراکټر دی یا سب کانټراکټر هر څوک چې دی کوالټي کنټرول انجینران لري صحیح ده هماغه راځي اوس څنګه کولی شي دې ته اډ کړئ تاسو به داسې وکړئ دغه اکټیویټي چې دی چیرې اډ شو دلته اډ شو که نه زه غواړم د دې کلینینګ لیاوټ نه ونیسه تر دې ځای پورې دغه سټیک آوټ چې دی دې ځای پورې زه اډ کړم دا فکر کوم سورټ شوی نه دی اکټیویټي آی ډي صحیح ده ښه زه غواړم اډ تاسې به داسې راسئ اول لومړی دې ته مو پام وي دا به سټارټ ټو سټارټ ریلیشنشپ تر اکټیویټي پورې چې ته غواړې ته ورته دا بل به فینش ټو فینش ګران تر دې ځای پورې فینش ټو فینش صحیح ده دې باندې وپوهېدئ اکټیویټي ټایپ ته به اوس راسئ دې اکټیویټي ټایپ ته جنرل ته به راسئ دا ګوره مهمه خبره ده صحیح ده جنرل کې دلته اوس ګوره ټاسک ډیپینډنټ دی دا به ته څه شی ته واړئ دا به راسې لیول اف ایفرټ ته به واړئ سمه ده کله دی چې لیول اف ایفرټ دی که اکټیویټي ټایپ دا به دې سلیکټ کړی ګوره کوم اکټیویټي چې ته غواړې لیول اف ایفرټ اکټیویټي ټایپ ته یې واړئ هغه باید تا سلیکټ کړی اوس دا دی چې سلیکټ دی داسې کار دی وکړه رابسې سکیجول به یې اوس دلته وګوره دا اکټیویټي چې دا لیول ایفرټ دې ټولو سره موازي راغی دا هر څومره ورځې چې دي دغه اوس وګوره د دې څو ورځې دي 10 ورځې دي دا بیا دې سره موازي ده 15 ان سافټویر دا ورځې هم درته ترې باسي یوازې دې سره نه ونیسه دې سره پورې چې کلنډر کې کومې ورځې دي دا درته راجمع کوي دا وګوره 14 ورځې درته ټولې راجمع که دا ټول دغه ورځې بیرته دې نه وباسئ دا چې کومه موازي سوي همدغه 14 ورځې کېږي اوس وپوهېدې دې باندې اوس به ته راسې کوالټي کنټرول انجینران چې هر څومره دي در سره او کوالټي اشورنس دې ته به اډ کړئ دې ته به هېڅکله نه اډ کړئ وپوهېدې دې باندې څوک ونه پوهېدي ریسورس ته به راسئ اډ ریسورس به ورته ووایئ کوالټي اشورنس
ما سره کوالټي اشورنس مخکې ستا هغه زه ورته اډ کوم صحیح ده ګوره کوالټي اشورنس ورته اډ کړه بل کوالټي کنټرول دی کوالټي کنټرول ولې نشته کنټرول ښه ده کوالټي اشورنس کوالټي کنټرول هم شته خو دلته به ورته QAC کوالټي کنټرول بل کېدای شي کوم ښه بس زه دغه پروجیکټ منیجر ورته ورکوم صحیح ده دا پروجیکټ کنټرول ده پرېږده پروجیکټ منیجر یو بل به ورته ورکوم هغه به ورته ورکوم نصیر احمد و مخکې موږ سره کوم سایټ انجینر هم کله کله کوالټي کنټرول یې صحیح ده خو یو بل به ورته سایټ انجینر صفر دغه به ورته یو بل به ورته راواخلو PM صفر یو چې موږ اوس نصیر احمد اوس دلته وګوره دا ما دې ته اډ کړه دې ټولو سره دغه موازي دی ګوره دا هیڅ مهمه نه ده دې ته اډ کې دې ته اډ کې دې ته اډ کې خو دې ته اډ کړه هو دې ته مو اډ کړه اوس دې ټول دې سره موازي ټول کنټرول کولای شي خبره نه اوس که ته اپډیټ پروګرس کوې یوازې دا اپډیټ پروګرس کېږي دا نه کېږي اوس تاسو سره هر څومره چې اډمنسټریټیو سټاف دی در سره تل کوښښ کوئ لیول اپ فرق دی راوکړئ او بل دې نه په نورو ځایونو کې هم ګټه اخیستل کېږي لکه اوور هیډ کاسټ دی لکه تار ساعت کې ځینې اضافي لګښتونه لري لکه تار ساعت کې ته $15 داسې هغه کوي هغه دلته ورکولی شي یا ته د ورځې له مخې دومره ګټه ورته ورکوې هغه یې تاسو خپله خوښه ده صحیح ده وپوهېدې نورو ځایونو کې هم ترې ګټه اخیستلی شي ولې دلته هم ترې کولی شي ګټه واخلي تر دې ځای وپوهېدې کومه ستونزه لرئ نه ما نه د خبرې کې که برابرېږي نه کېږي زه بس پرېږدم زه دومره چارج خو ستا تر ډېره کوي چارج ښه چارج ښه مه کوه تر دې ځای وپوهېدئ اوس راځو ریسورسونه مونږ اډ کړي دي نور به دې کې څه خبره وي ریسورس کې نوره کومه خبره هم نه ده پاتې رول یې پاتې د رول نه چې څنګه ګټه اخیستل کېږي ریسورس د کوډ یې دی چې شی دی یوه بله خبره کوو په دغه کې اپډیټ پروګرس به مو وایو چې څنګه تاسو ته دغه اکچوال یونټ وشمېرئ دا درته وشمېري ګوره اکچوال یونټ اکچوال دس پیریود او دا شیان درته وشمېري رابسئ تاسو چیرې به راسئ ټول مینو ته ټولز کې به راسئ اپډیټ پروګرس یعنې تر کومه ځایه چې تا کار کړی ته غواړې هماغه اپډیټ پروګرس کې پروژه څو سلنه تا د پروژې کارونه اوس څومره پاتې دي اوس به اپډیټ پروګرس کو سمه ده د جولای 25مه ده زه هم تر هغه پورې ځم اګست 15 پورې بله خبره مو یاد دی هغه یو انجینر ته چې څو نیټو کې موږ بېلابېلې پیسې ورکولې هغه چې بیا بل اکټیویټي ته اډ کړو هماغه راسي صحیح ده وګوره excavation دی actual unit اتیا actual unit remaining څو موږ سره ولې remaining صفر څوک ویلی شي ستا د خو هغه تاریخ کې چې هلته چې کومې ورځې مونږ شمېرلې وې هلته ما تاریخ کې هغه ورځې مکملې تکمیل کړې ورته خو دلته وایي چې دا اکټیویټي موږ سره بشپړ سوی ده excavation هېڅ پاتې نه ده وینئ دلته وګورئ په دې رنګ باندې چې دی په دغه رنګ باندې دې رنګ ته کوم رنګ وایي اکچوال کار وایي اسمان رنګ رنګ دی کوم رنګ دی ښه دلته به زه هغه درته راوړم خیر ده دا به راوړو صحیح ده اکچوال ورک دی یعنی څومره چې موږ کار سوی دی هغه دا دی دا کار بشپړ سوی دا بشپړ دی دا نیم بشپړ سوی نیم پاتې ریمینینګ ورک ګوره اوس دې ریمینینګ ورک ته کش که دلته مو ریسورس ورته اډ کړی وه دې ته مو نه واډ ښه دې ته واډو دې کې به خبره وکړو دا به زه بیرته دلته شاته درته راولم دا هم یوه خبره ده چې کله تاسو اپډیټ پروګرس ورکړه څنګه بیرته کولی شئ وروسته راسئ دا که دغسې راځئ ډېره سخته ده زه یوه لاره درته ښیم بل ځای کې ده ښه کله کله داسې سړي نه تېروتنه کېږي هېڅ نه غواړي چې ځینې اکټیویټیانو ته اپډیټ پروګرس ورکړي ولې هغه اپډیټ پروګرس کېږي بیرته بیا لاره ورکوي چې څنګه یې بیرته له منځه یوسي
سمه ده کنه هغه زه اوس وروسته درته یم ښه اوس دلته راځو اکسکیویشن کې بجټډ یونټ 80 یونټ او 80 ساعته کار کېده 80 ساعته بشپړ څه ګوره اکچوال یونټ هم دومره دی او ریمینینګ یونټ موږ سره هېڅ نه ده پاتې تاسو داسې هم کولی سئ لکه اکچوال یونټ کم در سره سوي بیا دلته ورته ایډیټ کئ تاسو 80 ساعته نه تاسو 22 ساعته کار کړی دی 22 ساعته انټر یې کړه بېرته در سره کمیږي صحیح ده کوم کله کم شو ولې نه کمیږي 22 دلته دی دلته 22 دم باید در سره کم شي اوس به وګورو که نه دا زه شپېته کوم دا باید در سره کم شي ښه اوس به یې درته کم کړم چې ولې نه زه 2 درته کوم کمیږي در سره ښه چې دا دلته نه کېږي نه که دا دې ته راځم صحیح ده دا خاص صفر هلته خو ریسورس نه درڅوي ته ودرېږه شپږ اویا دی دا کمیږي ښه دا چې اوس دلته هلته کمیږي ګوره دلته یې باید درته وښیي چې راکم سي په دغه دې بار چارټ کې دا بیزلاین دی بیزلاین بیا زه درته وایم چې څه خبره ده دلته باید کم سي ولې نه کمیږي دا نه پوهېږم چې اوس ولې نه ښه وبګورو ولې نه کمیږي صحیح ده ښه ولې نه کمیږي ورته دلته به راسو ورځو کې به یې راکم کړم یونټ کې اخو ریسورس کې زه هلته دا اوس لږ خبره پیدا شو زه بیا درته یم چې ولې اکچوال 10 ورځې دی که نه ما خو خاص یونټ یې راکمولی زه دلته باید ورځې راکمې کړم 8 ورځې کوم دلته ورته وګورم ځکه چې دا ورځ نظر ورځ ته انتخاب شوی ریسورس ډیپینډنټ نه دی ښه ټاسک ډیپینډنټ ستونزه حل شوه وروسته سړی بیخي پام کېږي اوس وپوهېدې بیا د دې له مخې هماغه ګوره دا 8 ورځې چې څه دلته بجټډ یونټ هر شی در سره راکمیږي زه راځم بیګ فیلینګ ته صحیح ده دا بېرته هماغه شپږ اویا زه جوړوم شپږ اویا دلته ورته ګوره 5 دی 4 ورځې کوم 4 ورځې صحیح ده خپله را کمیږي که نه خو ګوره یونټ هم باید کمې کړي 4 ورځې 8 ترې وباسه څو ورځې څلور اته څلېرویشت له شپږ اویا نه وباسه څو کېږي شپږو نه چې 8 ترې هغه کړې هغه راځي که نه 8 شپېته خو ګوره که دې کې بدلون راوړی دې کې بدلون دې کې هم باید در سره بدلون راتللی اوس دې کې لیبر یونټ دلته نه راځي در سره هماغه زه تر ډېره فکر کوم چې دا ټاسک ډیپینډنټ پورې تړاو لري صحیح دې کې چې راوړي هغلته بدلون که دا ریسورس ډیپینډنټ وای چې دلته دې بدلون راوړلی خپله به بدلون کې راتللی هماغه شی کې دې یونټو کې زه بیا خپله چې پسې وګرځئ پیدا کولی سي هغه باندې بیا کار وکړئ خو دلته چې کومه ستونزه موږ لرله حل شو لس دی ته 8 ورځې کار کړی دی سمه ده خو بیا دې کې هم باید بدلون در سره راسي ځکه 8 ورځې ریسورس ته تا پیسې ورکړې مهمه خبره دلته دی چې دلته در سره بدلون راسي لکه دلته ګوره دلته چې دا 22 دلته به رایټ کلیک وکړي ښه اکچوال کاسټ به دلته راوړي دلته پاینټ که اکچوال کاسټ صحیح ده اکچوال کاسټ دا خواته راوړه دا راوړه اکچوال یونټ نه وروسته اکچوال کاسټ زه دې کې اکچوال یونټ ته بدلون ورکوم زه ورته یم چې اویا ته ورته ګوره چې بدلېږي که نه ګوره بدلېږي خبره موږ سره دلته وي دا هم باید در سره ایډیټ سي هغه تاسو خپله نور پوهېږئ سمه ده که نه ښه خبره کوم ځای کې وه څه خبره دغسې کته دې خوا راته که نه بل خبره هغه چې شي چې مونږ اپډیټ کړي که نه اپډیټ پروګرس هم کړی یوه تېروتنه سوې بیا بېرته یې راغواړي اوس بېرته څنګه غواړئ چې بېرته سر ته راوړئ که ته دلته راځې سکیجول ته ګوره بېرته هماغه د اګست څومه که د جولای ورشه خو زه د اګست ګوره 12مې ورځې ته بېرته کار څومره هڅه کوې بېرته در سره نه راځي داسې ګډوډي ده وینې که بېرته سکیجول کړم داسې در سره راځي زه بېرته ډیټا ډیټ ته راځم ښه ډیټا ډیټ سر
د دې پروجیکټ سټیټس ته راسه کومه نیټه ده 2012 جولای 25 دا هغه تاریخ د کومه پروژه سي شروع کیږي کنه زه اوس راځم اپلای اکچوال ته به راسي صحیح ده اپلای اکچوال ته چې راغلی دلته به راسي هغه څه مو دا د جولای 25 دلته کرنټ ډیټا ډیټ اوس د اگست 12 کې د زه راځم د جولای څه مو جولای 25 اپلای که او یس ورته دلته وګوره ټول در سره راغی دلته بیرته خاص دومره وکړه چې دا سټارټ بیا دې نه ایسته کړه داسې بیرته لومړني حالت ته درته راګرځي کوم چې اپډیټ پروګرس شوي وي درته ولې په هماغه سکیجول لاره چې ده هغسې نه کېږي ښه هغه باندې هېڅ نسي کولی چې وروسته بیرته راسي لومړني حالت ته هېڅ درته نه راګرځي اوس وپوهېدی بله خبره څه شی ده او استاده کنه تا مثلا دغه ته مکمل ریسورسونه وروپېژنه اکټیویټیانې دې وروپېژندلې پروژې دې په څو برخه کړه همداسې ریسورسونه دې ټولو فعالیتونو ته وروپېژندل که نه بیا دغه اوریجنل ډیوریشن دا ورځې که نه دا خو به ته خپله ورکوې چې ما کار په دومره ورځو کې خلاصېږي دا خو به خود ته خپله او بیا وروسته د هغه نه اپډیټ پروګرس کوې که نه صحیح تا اول سکیجول جوړی ښه چې کله تا سکیجول جوړ کړه د پروژې لپاره تا ورته ویلې چې د ان ټي پي ما د پروژې په دی باندې دا مخکې درته ویلې چې ان ټي پي دی باید دا وي دا ده چې دا کار ما دومره ورځو کې خلاصېږي دا دی چې کله ښه بشپړ کړه ته یو بیسلاین ورته اساین کوې بیسلاین په دې معنا ده اوس وګوره زه بیسلاین بیا درته وایم چې څه خبره ده هر اکټیویټي پروژه کې داسې نه ده چې کومه نیټه تا ورته ورکړې تا ورته ویلې چې د اګست په لومړۍ نیټه زه ایکسکیویشن پیلوم صحیح ده یا ایکسکیویشن په کومه نیټه باندې دلته وګوره 2012 د جولای 26 خو کنسترکشن کې دا خبره نه ده ښایي د جولای په 26 پیل نه سي ښایي دا ته د جولای په ان ډېر مخکې پیل کړي 25 باندې پیل کړي یا په 24 یا داسې اوسي جولای په 26 پیل کړي خو پای د اګست په 6 ښایي ونه اوسي د دې کړنې ډېر وخت درنه ونیسي یا زر خلاصي هغه خبره بیا ټوله په دغه هغه کې راځي دا بیسلاین بیا در سره پاتې کېږي داسې ګوره بیسلاین مخکې چې تا څنګه فکر کړی وي چې دا زه په دې ورځو کې پای ته رسوم ولې په هغه کې پای ته ونه رسوي یا ډېر وخت ونیسي اکچوال ډیوریشن ډېر سي در سره یا در سره کم ونیسي خو بیسلاین در سره هېڅ کله نه بدلېږي بیا ته کولی سي بیسلاین سره یې پرتله کړې د بیسلاین کاسټ دی څومره دی بجټډ کاسټ دی یا د نور توپیر یې ورسره وګورې ډیوریشن یې ورسره توپیر وګورې کولی سي بیسلاین زه درته وایم چې څنګه اساین کېږي ښه دې لپاره تیار اساین سوی یم که نه دی اساین دا داسې ورسره راغلی فکر نه کوم چې ورته اساین سوی یم ګوره بار ته چې راغلی دلته یوازې پرایمري بیسلاین دلته ټیک مارک سوی ده نور به اساین سوی نه وي ورته پروجیکټ ته راسه دې ته بیسلاین هېڅ فکر کوم اساین سوی نه ده زه درته وایم چې بیسلاین څنګه اساین کېږي ګوره هېڅ بیسلاین شته نه هغه په هغه کې دلته ټیک مارک سوی ده په بارس کې ده ځکه دغسې ورسره راغلی ده نور ورسره اساین نه دی چې ته کله ورته اساین کړې بیا هماغه کوم توپیرونه راځي وروسته به خبرې کوو یا درته اساین کړم ښه داسې فکر وکړئ دا پروژه تاسې جوړه کړې ده زه اوس یې نه ورته اساین کوم دغه اکچوال کاسټ یې اخیستی ده بیا ګډوډي راځستی ده بله پروژه کې به زه درته وایم همداسې هم کولی سي لکه دغه بار چارټونه دې خپله یو بار جوړ کړئ ښه زه وروسته وایي بیا یې ماته خاص را یادوئ ښه د لیژن به زه ایسته کړم چې هسې مو ځوروئ ښه تر کومه ځای مو خبره ورسول لیول اف ایفرټ مو وویل داسې هم تاسو کولی سئ لکه دغه ډبلیو ایس سمري دی در سره لکه دلته دا ډبلیو ایس دی در سره تاسو کولی سئ یو اکټیویټي اډ کړئ هغه ته ډبلیو ایس سمري ووایي هغه ټولې ورځې چې په دغه ډبلیو ایس کې دي در سره هغه ته راټولې سئ هغه ته بیا کوم ریسورس اډ کوئ هر شی لکه زه دلته یو بل اکټیویټي اډ کوم سمه ده زه دې ته وایم چې ډبلیو ایس سمري نوم ورته ورکوم یا ډبلیو ایس سمري ورته نه وایي دغسې بل نوم زه داسې ورته نوم ورته ورکوم ښه ډبلیو ایس سمري باندې تاسو پوه کړم
دا 19 ورځې د هغه کې ډبلیو بي اس کې. اوس وګوره ډبلیو بي اس سمري ما یو اکټیویټي جوړ کړ. زه اکټیویټي ټایپ ته ورته یم چې ډبلیو بي اس سمري ویژوالي کوم. دلته وګوره هماغه درته 14 ورځې دي لږ څه. دلته 19 چې راغلی دی نه پوهېږم چې دا ولې موږ سره راغلی دي. ښه ډبلیو بي اس چې دې کې څومره اکټیویټیانې راځي یو بل سره کومې موازي هر شی لکه لیول ایپرټ کې چې څنګه و همدغه هم داسې کار درسره کوي. دې ته هم کولی شي بیا چې شی اډ کړي یا دې ته ورته نوم ورته ورکړي. تاسو هر نوم چې ورته ورکوئ د دې اکټیویټي لپاره ښه دې باندې وپوهېدئ. دې دا به تر کوم ځای کې به ګټه ترې واخلئ. کولی شي لکه دا کوالټي اشورنس کوالټي کنټرول داسې به ګټه واخلئ یا د دې مجموعه ګورئ. کولی شي دلته اکچوال هر شی چې دې په یو ځل باندې ګورئ کولی شي دلته وګورئ. ښه نور او یو بل خبره دی استاد دا کولی شي که نه که چېرې دوه انجینران یې که نه په هم زمان یو عین کار کې بیا دوه ځایه معاش شي ورته ورکول کېږي. هغه رول کې بیا درته وایم. ښه رول کې به درته وایم چې رول کې څنګه. یوه بله خبره چې هماغه ریسورس دلته اډ کړو چې د اګست نه وروسته راغلی وي. اګست نه کوم یو وروسته اکټیویټي زه داسې به یې وروسته کړو کوم یو خو دا نه خو وروسته به یې کړو. صحیح ده بس ته دومره که نور یې ورکش اپډیټي ګوره دومره وخت در سره ونیو. دا یوازې تاسې پوهاوي لپاره ده. ښه اپډیټي ټیسټ چې ډېر وخت ونیسي 1 ساعت ده او دلته څه ورځې 14 ورځې. ښه دلته یو بل نوم ورته ورکړئ داسې خبره نه ده. دا یوازې تاسې پوهاوي لپاره وایم. هلته چې موږ ریسورس اډ کړو هغه وګورو چې 3 وخته 3 ډوله پیسې مو ورته ورکولې. دې ته یو بل اکټیویټي به وایو پارامارک پارپوټینګ. دلته به زه دغسې له ځانه ورته وایم. صحیح ده پارام فلوټ سلاب دا لږ ډېر وخت دغسې یو اکټیویټي ده. ښایي دې ځای کې پیل هم نه شي. بس ما ورته وویل دې ته زه اوس اساین کوم چې شی ریسورس پروجیکټ منیجر ته موږ بېلابېلې پیسې ورکولې که نه. نصیر احمد ته ښه ناصر احمد صاحب وګورو چې څه وایي. ګوره دا وینې ستوری ورسره راغلی. دې نه موږ پوهېږو چې بدلون کې راغلی ده. 300.6 مخکې ګوره پرایس پر یونټ پرایس پر یونټ دلته ګوره ستوری راغلی بدلون کې راځي. ښه اوس وګوره دا 14 ورځې ده که نه. 14 ضرب بیا ته څو کېږي 14 ساعته 14 ساعته څه ضرب کړه 14 ضرب 8 یو سل اته هلته لیکلی دی. صحیح ده 14 ضرب 8 صحیح ده 128 کېږي. اوس وګوره 128 سره به څو ضرب کړو 128 ضرب 300.6 که نه هلته په یو ساعت کې 3000 دا څو راغی 84,406 هغه 88,000 څو راځي. اوس دلته وګوره ولې دومره ډېرې لیکلي دي ولې یو شی نه هلته ګوره 3 ډوله هلته چې ده ګوره که 128 ضرب دا کو دغه موږ ته نه راکوي دا 78,255 یعنې دې نه موږ پوهېږو چې هلته موږ 3 ډوله معاش ورته ورکوو. هغه که تاسو هره نیټه هم وګورئ خپله یې منول یې وګورئ همداسې درته برابر یې در سره شمېري. لکه دې نیټې پورې موږ یو ډول پیسې ورکوله بیا بل ډول داسې ګوره دې سره ورته نه راځي. او که رښتیا دا ورته اخیستی وای بیا به دلته لیکل. اوس وپوهېدئ. ښه نور ریسورس کې څه خبره پاتې شوه مهمه خبره کوډس. ښه بل راځو کاسټ اکاونټ به هم درته وایم. صحیح ده کوډ پاتې ده کوډ درته وایم. مهمه خبره ریسورس کې چې شوه همدغه د ورځې لکه یوه میاشت څومره پیسې ورکوي بل ډېره مهمه رول کې پاتې ده. صحیح ده ریسورس کوډ راته پاتې ده. کاسټ اکاونټ به وایي. کاسټ اکاونټ څه شی ده تاسو به داسې شرکتونه هم لیدلي چې یوه پروژه کې 4 کسان سره شریکان اوس. صحیح ده داسې به هم کړی وي چې یو شرکت واوسي ولې 4 بېلابېل اکاونټونه ولري یا داسې چې مشینري لپاره یو اکاونټ نه پیسې ورته ورکړي یا د موادو لپاره بل اکاونټ نه داسې کېدلی شي که نه. صحیح ده
زه غواړم یو اکاونټ جوړ کړم. اکاونټ کوم ځای کې ده؟ دا به پیدا کورنۍ ارسم د چې کومه مینو کې ده کاست اکاونټ انټرپرایز کې به وګورو. صحیح ده. او دا دی کاست اکاونټ ته به راسي. صحیح ده. کاست اکاونټ ته چې راغلی اډ به یې کې کاست اکاونټ اډ یې که نوم ورته ورکړه. زه دلته ورته یو کاست اکاونټ خپله جوړوم شرکت لپاره. مثلا لیبر کاست اکاونټ دی. لیبر کاست اکاونټ. صحیح ده. یعنی دې زه غواړم چې بیا دې کاست اکاونټ نه لیبر ته پیسې ورکړم. بل راځم زه دې ته وایم چې میټیریل کاست اکاونټ. میټیریل لنډ به نومونه ولیکو. صحیح ده. کاست اکاونټ. بل راځم زه یو بل کاست اکاونټ اډ کوم. دې ته چې شی وایم میټیریلز او مشینري کاست اکاونټ. دا یو سته کې هماغه یم یو به پرېږدو. صحیح ده. مشینري ته به ووایو. صحیح ده. مشینري کاست اکاونټ. دی باندې وپوهېدې. نو کاست اکاونټ کې څه خبره ده؟ خو دا کاست اکاونټ ډسکرپشن ورته لیکئ. آی ډي باندې وپوهېدئ او دلته بس چارټ وي د هر څنګه چې ګورئ فایند دی پرنټ پریویو دا ټیبل فان انډرو دی باندې بل لرنینګ کې ډېر غږېدلی یم. صحیح ده که نه؟ کولی سئ دلته اوس نو کولپس دی بس ټول راټولوئ بېرته یې کرنټ پروجیکټ کاست اکاونټ یوازې د دې پروژې درته وښیي څنګه. اوس دې پروژې ولې نه درته ښیي؟ دې پروژه کې د کوم کاست اکاونټ نه ګټه نه ده اخیستې. صحیح ده. کله دې چې دې نه ګټه واخیستله بیا همدغه درته ښیي. نور دا لاندې و پاسورډ یې دغه لکه دا کاست اکاونټ دی غواړې لاندې یو سیسنګ ته او داسې کاپي دی کټ دی ډیلیټ دی یا یو ځای کوئ بل سره مرج کوئ هر شی هغه تاسو خوښه ده. صحیح ده. بس کلوز کوم. زه راځم کاست اکاونټ چې کله تاسو ریسورس اډ کوو هغه ځای کې هم تاسو کولی سئ ورته ریسورس نصیر احمد دی دلته کاست اکاونټ فکر کوم کوم ځای کې و کاست اکاونټ که دلته نه وي بل ځای کې کوډ وي لو کوډ ډسکرپشن خانه دې ځکه نشته دلته به وګورو ښه یوازې دلته یې ګورم که نه هلته خپله اډ کېږي کالمز کې کسټمایز کې دلته به کاست اکاونټ وګورو کاست اکاونټ ګوره که دلته نه یې بله لاره هم شته که ښه کاست اکاونټ نشته که نه ښه دلته نشته هماغلته راځي ریسورس کوډ کولی شي خپله هم ورته هغه کې هېڅ خبره نه ده یوزر ډیفاین فیلډ کې کولی شي خو زمونږ داسې کوو ښه هماغه بېرته ریسورس ته ځو دلته خپله راځي را سره کاست اکاونټ دلته سته را سره دلته یې اساین کوو ښه هغه بل ځای کې ته صحیح ده رایاد شو هغه زه بیا درته وایم سمه ده زه دلته دا موږ سره لیبر دی که نه لیبر کاست اکاونټ راخلم دا ورته اساین کوم سمه ده بل که موږ سره کومه ماشینري واوسي بیګ پیلینګ دلته به زه یو ریسورس ورته اډ کړم بیګ پیلینګ لپاره دلته وګوره چې مواد راوړي صحیح ده دې ته راسه دا چې ماشینري کاست اکاونټ دا صحیح ده نور به یې تاسو خوښه هر څنګه چې تاسو ورته ورکولی شئ اوس چې کله دې ته لګښت شمېرې پرایس پر یونټ د دې لپاره نشته خو کولی شئ ورته ورکړئ ښه
بیا راځي ریپورټ ته راځي ریپورټ کې خپله بس چې کله ریپورټ د کاسټ بای کاسټ اکاونټ دې وکړ بیا چې هر څومره لګښت شوی دلته به راسي زه به یوازې بېلګه درته وایم ریپورټ بیا ځان ته برخه ده دلته ریپورټ کاسټ بای کاسټ اکاونټ وګورئ پروګرس ریپورټ بای کاسټ اکاونټ بجټډ کاست به دا دی دا بای کاسټ اکاونټ وګوره صحیح ده رن یې که دلته وګوره بیا خپله درته لیکي ښه بجټډ کاست نصیر احمد دی لیبر کاست دلته څومره پیسې ورته ورکوي دومره که بل ته دې اساین کړی دی بیا مشینري لپاره هلته موږ یونټ پر پرایس پر یونټ صفر وي هغه لپاره ښه ځکه صفر صفر اخیستی د دې مطلب باندې اوس وپوهېدو دا نفر د له دغه اکاونټ نه دومره پیسې اخیستی او دومره پیسې بجټډ کاست دی بیا هر اکټیویټیانو کې چې دی اډ شوی دا ټول هم درته جمع کوي او بل ریپورټ برخه ځان ته برخه ده ښه ریپورټ چې دا ډېر بیا خپله کولی سي او ځان ته فارمټ جوړ کړي ورته دلته ریپورټ څنګه یې رن کوئ هغه پرېږدئ وروسته به بیا وایو بس نه ده بل کومه خبره مانه چې شی پاتې ده ریسورس کوډ موږ نه پاتې سو رول پاتې سو یو بله پروژه کې خاص زه رول درته ښیم چې رول څنګه دی څنګه ترې ګټه اخیستل کېږي دلته راسه پیم ویلیج بلډینګ دا لږ څه نوې پروژه دی دا به خلاص ده اوس وګوره دلته چې کوم ریسورسونه دي د دې ټولو لپاره رول اډ شوی ده دا اوس وګوره را سره دا ریسورس ته ګوره نه مې ده زه همدا رول هم وایي ښه دې کې به یې وایي څه خبره نه دلته وګورئ دا کوم اکټیویټي ده موږ سره ډیلی اډمنسټریټیو سټاف آن جاب سایټ ساحه کې چې هره ورځ دغه څوک اداره کوي د کارونو هماغه کوم هغه دی ریسورسونه دلته وګوره دا کوم انجینر چې دا انجینر جواد احمدي دا شی دلته اوس ګوره یوازې نوم دی ریسورس نیم دی خو رول یې څه شی دی پروجیکټ منیجر دی وینې دویم څوک دی فیض الله دی هغه څه شی دی ډرایور دی بیا بل شی دی دلنواز عباسی دی شی دی دا اسکورټ دی دلته بیا راځه اخري زمری دا سپروایزر دی اخر ګوره سپروایزر اوس رول باندې وکړئ رول درته جوړوم څه شی دی اوس وکړئ ریسورس څوک دی د خپله پروژه کې رول شی دی بیا اوس راځو زه درته رول جوړوم دلته اوس وګوره دا نور محمد دی که نه نور محمد په کوم اکټیویټي ده کیور کالمز کانکریټ دی اوس دا خاطر راسه دا څه شی دی دا ګوره فورمین دی صحیح ده او بل دا بل اکټیویټي څه شی دی دا بل اکټیویټي ته ودرېږه چې دا څه شی دی ګوره ریموو فارم اف کالمز د پایونه قالب څوک لرې کوي ګوره بختیار څه شی دی کارپنټر دی ګوره نجاران کوي اوس قالبندي کړې ده بیرته اوس وکړئ د دې ګوره دا د یو شرکت لپاره سکیجول جوړ شوی او دا بشپړه پروژه ده یو څو ورځې دې سره د ښځه اوس خو لرنینګ ده د دې خلکو په اړه څه نه هغه دی ریسورس اوس په راسه رول لپاره ښه رول درته وایم رول ته چې کله راغلی دا مخکې جوړ شوي دي دا رولونه وینئ اوس به راسو هغه لپاره یو ځان ته بل رول وایو زه اټکوم یو دانه وایو بس ده صحیح ده سرویر وایم صحیح ده سرویر دلته رول نیم ورته دلته مې باید آی ډي ورکړی وای دلته مې بس خو دا بس روزه ده سرویر یو بل هم شته سایټ انجینر زه داسې یو ورته ریسورس دلته کولی سي ته یو ریسورس ته اساین کړې همدې ځینه راسه کوم ریسورس دلته چې ګټه ترې اخیستل شوې په همدغه پروژه کې یو ریسورس به زه وګورم چې دې پروژه کې ترې ګټه اخیستل شوې زه دلته ورته یم
امین به وګور امین هغه دی کارپنټر دی زه کارپنټر دی زماغه وي خیر هیڅ خبره نه ده همدغه کارپنټر دی هغه وي سرویر وي یا زه ته درګه زه دلته خپل جاوید دا دی سید محمد سمد دا خو الکتریکل انجینر دی ته درګه زه خپل نوم به ورته راخلو دی که نه بیا به زه دلته اډ کړم دغه دې کار کې زه نه وم ورسره ولې مخکې یو بل سکیجول ما جوړ کړی هغه کې زه دلته اډ وم هغه پروژه هم درته ښیم ستا دی سرویر به خپله به کار وکړو څه خبره نه د دې په اړه چې شی لیکلی یم صحیح ده پرایس قیمت هم ورته ورکولی سي ریټ ټایپ دلته ورته ورکړه څومره پیسې ورته ورکوې مثلا $6 دا ورځې بیا کېږي پرایس پر یونټ دی صحیح ده استاد دغه د 2-3 دانو پرایس پر یونټ څه معنا بیا مفهوم څنګه لکه 2-3 دانې ورکولی سي 2-3 دانې لکه دویم کې ته ورته دې نه ګټه نه اخلې بل ورته ورکړه خو زه پرایس پر یونټ دا چې کوم ځای کې ترې ګټه اخیستل کېږي د دې په اړه سم نه پوهېږم ځکه که اوس دلته موږ ورته $8 پر هاور ورکړو دا بیا ما نه ده کتلی چې کوم ځای کې ترې ګټه اخیستل کېږي اوس وګوره ته کولی سي دا زه به داسې کو دا به صفر پرېږدو صحیح ده مخکې ما کار نه ده کړی اوس به وګورو صحیح ده دغه $8 پر هاور پرېږدم صحیح ده دویم کې چې دا ښه که نه بل لیمیټ ده افیکټیو ډیټ تاریخ دلته مو باید پام وي ښه تاسو داسې کولی سي لکه دلته اوس زه راځم دغه دی د جنوري نه اوس اګست دی که نه اګست د اګست له لومړۍ نیټې نه زه دی مکزیمم یونټ پر ټایم 8 هاور پر یو ساعت کې 8 ساعته کار کوي بل راځو زه اټکوم خو نه راځي د اګست له څومره نه د 19 تاریخ نه اخواته دی څومره کار کوي 10 ساعته پر هغه باندې کار کوي مخکې ریسورس کې موږ د پیسو په اړه باندې ورته ویل چې دې پورې دا پیسې ورکوو او کېدای سي دلته دا خبره وي د لومړی تاریخ چې دی همدلته چې موږ کوم ورته ورکوو څه پرایس پر یونټ کېدای سي پرایس پر یونټ هغه لومړي تاریخ ته پیسې ورکړي څه لیمیټ دغه ته 8 ساعته پر هاور چې کار یا ښایي دا خبره نه وي نه دا نه دی دا به اوس وګورو چې دا څه خبره ده ولې زه سم باوري نه یم چې پرایس پر یونټ دویم څه مفهوم لري دا ښه لیمیټ باندې پوهېږم چې د 8 ساعته پر هاور دې نیټې پر افیکټیو ډیټ هغه اغېزمنه نیټه چې دې نیټې نه څو ساعته دی نور خپله پوهېږئ صحیح ده دا به لږ ښه وروسته کړو بل دا خبره ده د سافټویر تاسو خپله باید پسې وګرځئ تاسو خو یو ایډیټ مو وکړو سافټویر کې تاسو زیاتونې او کمونې وکړئ بیرته سافټویر تاسو خپله ځان باوري کړئ چې رښتیا دا داسې کار کوي که نه خپله منول وګورئ صحیح ده کوم انجینر او چې رول مو ورته هغه زه دلته راځم انسټال اګزاسپن دې کې چې شی کوي دې ته یې زه اساین کوم صحیح ده راځم اډ ریسورس هماغه سایټ انجینر ګوره دا صحیح ده سایټ انجینر اساین کوم اوس دلته ورته وګوره چې دا سایټ انجینر ما اساین که رول به وګورو چې رول دلته نه ده راغلی دلته به وګورو که نه څه خبره خو نه ده دې ته مې اساین کړه ګوره دا دی ښه دا وروستی هلته وګوره چې رول ورسره راغلی که نه سایټ انجینر سمه ده او بل دلته به راسو ګوره پرایس پر یونټ هغه لومړی چې ده نه یې ده اخیستی 0.0 نه یې ده اخیستی پام دی دلته دې خبرې ته استاد دا داسې مفهوم نه لري که چیرې یو انجینر مثلا 2 کارو کې په دې 2 کارو لپاره 2 قسمه جداګانه معاش ولري جداګانه ولري هغه ته رول کې کولی سي ته رول ته ورکړې رول ته چې موږ کومې پیسې ورکړې هلته بل سیټینګ کېږي بیا د ریسورس قیمت نه اخلي د رول اخلي اوس څنګه وپوهېږي سافټویر چې تا خو به 4 ځای به موږ قیمت ورکړو اوس ما 2 ځای قیمت ورکړی و که نه هغه لومړي ځای کې 0 و دویم ځای کې پیسې ورکړې ولې سافټویر هغه لومړی اخیستی 0 یا فکر کوم دا د ریسورس اخیستی دلته راځو یو بل سیټینګ هم د هغه هم که وګورو چې
سافټویر څنګه کار کوي ښه سافټویر باندې به باور نه کوئ ګورئ به چې دلته به راسي ریسورس انالیسس ته دلته کلکولیشن ته راسئ when a resource and rule share an activity assignment کله چې ریسورس او رول سره ګډ سوي واوسي لکه دا اوس چې موږ ریسورس ته هغه ورکړی always use rules price per unit اوس وګوره موږ ورته ویلي دي چې کله موږ سره د ریسورس او رول ورته ورکړی وي تاسو کوم یونټ نه ګټه واخله د رول نه واخله او د رول لومړی موږ څه ورکړی و 0% دا همداسې پرېږدم زه راځم دا بیرته له منځه وړم بیرته ځمه زه رول ته صحیح ده دا و سایټ انجینر دا سایټ انجینر نه دا سرویر و صحیح ده زه دا بیرته صفر کوم دا لومړي کې ورته ورکوم صحیح ده 8 افغانۍ پر هاور ډېرې پیسې اوس به وګورو صحیح ده څه هماغه اکټیویټي دا اکټیویټي و دغه طرف اکټیویټي دغه اکټیویټي دې ته به راسو صحیح ده زه یو کوالټي اشورنس او دې شیانو دې ته ولې نشته دې ته نه دی اساین سوی دې ته اساین سوی اډ ریسورس کوم زه دلته ورته سایټ انجینر همدا ورته اساین کوم دلته اوس وګورم اخیست صفر ته اوسم اوس یې باید واخلو دا خبره پیدا کوو صحیح edit always use rules price per unit صحیح ده دلته ورته ویلي دي always use بیرته ډیلیټ کوم هغه خو دی که نه دا پیدا کوو دا خبره دغسې نه پرېږدو صحیح ده که صحیح رولز ښه دا رولز بیرته هلته نه و اساین کړي بیرته مو تازه کړې نه وه خبره اساین کړم نو صحیح ده اوس وګوره پرایس دی پرایس پر یونټ زه دلته ورته ورکوم هغه به ورکوو دا خو افغانۍ دی اندرې سوه به ورته خیر ده صحیح ده اوس وګوره دا بیرته همغه ریسورس ته باید زه اساین کوم جنرال دا بیرته در یو ځل ریموو کوم دغه چې کې نه و اساین سوی ته در بیرته چې تازه کړو چې اساین سایټ انجینر دا اوس به مو وګورو که اوس هم کار ونه کړه بیا به خبره ورانه دا دی سایټ انجینر نه موږ دا یې غته اساین کړو زه غواړم چې دا ته افغانۍ دا ورته اساین کړم صحیح ده دا ګوره دا زه اساین کوم چې شی ته ریسورس ته دې ته یې بیرته اساین کوم زه دا درېږه چې دا ریموو کړم دا ته افغانۍ پر هاور یاد کې وساتي صحیح ده دا ته افغانۍ پر هاور بل لیمیټ کې څه خبره پیدا شوه دلته افیکټیو ډیټ چې دا سپتمبر دی ګوره 10 هلته څو دی موږ سره هغه ښایي سپتمبر کې نه وي راغلی زه دا هغه نه پیلوم صحیح ده جنوري نه به رااخلو چې ټول کې راسي صحیح ده که نه صحیح شو جنوري دی نه دا یو به زه بیخي تر لمنځه کیدای شي دا خبره مو اوس دا خو ماکزیمم ډیټ د زه خبره په دې کوم ښه دا ځلیات کې وساتئ ښه سرویر دی اساین کوم سایټ انجینر ته همدې ته دا ځلې وانخیسته بیا پرېږدو څه شو همدې ته صفر ولې صفر ده ودرې رول رااخلو ودرې دا باید پیدا کړو دا خبره ښه رول چې دلته رول یې اخیستی دی که نه Capture
دا به دی مخکې را وینې دلته ګوره رول سایټ انجینر اخیستی ولې سایټ انجینر دی هلته مونږ ګډوډي کوو هېڅ مو پام کېږي خاطه ودرې دلته سرویر راخلم ګوره هلته ولې داسې راغلی ده روزه ده دا سرویر راخلم صحیح ده اوس وګوره دا در راخیست اخیرا خبره بس دی بنجلی خبره نه هلته ما ساین غلط کړی استاده هلته ما ساین ناسم کوه اوس وګوره هر رول چې راخلی دلته وګوره رول دلته یو بل راواخله دا سرویر یو مو راخیستی اوس دلته سکل لیبر راواخلی سکل لیبر ګوره 0 0 هماغه اخلي دی که زه اوس راخلم هماغه حزب الله راخلم صحیح ده حزب الله او چې شو پروجیکټ منیجر نصیر احمد به دلته ولې نه راځي پی ایم پروجیکټ منیجر نه دا په دغه هغه کې نه دی که نه دی رول خو مو نه و جوړ کړی خو رول و هغه خو ریسورس کې یو ساعت دا پروژه بله صحیح ده هماغه ریسورس ته موږ هغه ورکړی ځکه نه راغلی خو تاسو کولی سئ داسې زه بېرته دغه راخلم څه شی و سرویر هماغه خبره درته کوم اوس وګوره 8 افغانۍ پر هاور راخلی هماغه به مې ایډیټ کړو که نه چې اوس به څه خبره ده اوس یې وزغمئ نو څه یې کوئ څه شو پرایس دې ته به ورکړو دا زه 0 کوم صحیح ده لومړی دې ته ورکوم چې 14 The price have changed for rule assigned to the current project select recalculate assign صحیح ده recalculator شی بیرته راته وشمېره اوس به وګورو اته ګوره هماغه اته اخلي هماغه ولې اخیستې 14 خیر بیرته سایټ انجینر هر کار چې سافټویر وکړو وروسته پسې وګرځئ ویې ګورئ چې رښتیا وایي که دروغ وایي ګوره سایټ انجینر دلته بیرته سرویر ګوره اوس هېڅ نه اخلي دویم هېڅ پېژني نه هېڅ سافټویر هماغه دویم هغه چې د رول کې مو چې کوم ورکړی دی هغه هېڅ پېژني نه وینې دویم هېڅ خبر هم نه دی خو دا کېدای سي یو معنا خو ولري دلته چې راغلی بې معنا خو معنا لري یو څه خبره به وي اوس شاید راسي بیرته ښه سرویر اوس هم ګوره اوس یې ولې نه اخلي هر وخت چې یو ځل ریسورس تاسې اټ کړی کار در سره نه کوي ښه له سره بیرته ریسورس ورته اټ کوئ او بیا در سره کار کوي دې سافټویر کې دا خبره ده او یو بله خبره درته کوم ښه هماغه خبره هلته چې ورته اساین کړي اوس ګوره 14 واخیستل که تاسو داسې وکړئ چې دا راواخلئ دا څه څه یوزر پریفرنس راسئ ریسورس کالکولیشن که ورته وایي always use resource price per unit بیا چې ریسورس لپاره تاسو ګوره که ریسورس یو رول هم ولري د ریسورس پرایس پر یونټ چې تاسو ورکړي بیا به یې غنه ګټه اخلي که نه تاسو ریسورس ته رول ورکړی وي او ورته ویلي مو چې always use rules price per unit بیا به د رول راخلي ګوره 14 پر هغه یې مخکې راواخیستل خو نه د دې ریسورس لپاره ریسورس پر پرایس پر یونټ د دې سایټ انجینر لپاره ښایي 0 وي بس به یې دومره زه بیخي ګډوډ یم روزم دی بیخي ډېر هم چې 2 ساعته ښه اوس به ښه کومې خبرې مو ویلې فقط یو کوډ پاتې شو یو کوډ پاتې شو نور ختم شو ریسورس کوډ پاتې شو رول مې درته وویل او بل شی اوس کاسټ اکاونټ مې درته وویل لیولې پارک مې درته وویل ډبلیو بي سمري اکټیویټي مې درته وویل او نورې خبرې ډېرې پاتې دي ښه فکر نه کوم څو ساعتونو نورو کې هم خلاص یا څو ورځو کې ښه کومې مهمې چې وې ما درته وویل ښه نور به څه شی نه وي نو چیرې دی دا